دوستانو واده د الله تعالی یو ډیر لوی نعمت وي او هر ښځه او خاوند غواړي چې خپل ټول ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي خو ځینې وخت ښځې څه داسې غلطیانې کوي چې د هغو غلطیانو له وجې په کور کې جنجالونه او لانجې پیدا کیږي او بیا ښځې داسې هم کوي چې د دغه لانجو د ختمولو لپاره په مولیانو او تعویزګرو باندې ګرځي او په خپلو خاوندانو او په کورنۍ تعویزونه کوي چې خاوند مې ما سره روغ شي. په همدې باره کې نن تاسو سره یوه ډیره عبرتناکه واقعه شریکوم چې د یوې ښځې په کور کې ډېرې زیاتې لانجې وي. نو هغه څنګه یو پیر ته ورغله او غوښتل چې په خپل خاوند باندې د مهربانۍ تعویض وکړي خو پیر ورسره څه وکړل. یوه ډېره عبرتناکه ویډیو چې خامخا تاسو وګورئ ستاسو لپاره پکې ډېر لوی عبرت پروت دی. خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له همدغسې معلوماتي ویډیوګانو خبر وساتو. دوستانو قصه داسې ده چې د یو ډېرې مالدارې جینۍ په یو ډېره ښه کورنۍ کې واده وشو. خاوند یې هم ډېر ښه کار روزګار کولو او دا به یې ډېره ښه ساتله خو د ښځې د خپل کمعقلتوب له وجې په کور کې خاوند سره جنجالونه شروع شول. ښځه بیا ډېره زیاته پښیمانه وه او فکر یې کولو چې خاوند مې اوس زما هغسې خیال نه ساتي او نه ماته هغسې مینه راکوي. نو هغې په همدې اړه باندې خپلې مور سره صلاح وکړه چې زه باید څه وکړم. مور یې ورته مشوره ورکړه چې په فلانکي ځای کې یو ډېر ښه ملا دی او تعویضونه کوي، لاړه شه او په هغه ملا باندې په خپل خاوند تعویض وکړه چې ستا خاوند بیرته په تا مهربانه شي. لور یې چې دا خبره واورېده نو ډېره زیاته خوشحاله شوه او د هغه پیر خواته ورغله. پیر ته یې چې کله ټوله قصه تېره کړه نو هغه ورته وویل چې زه به تا ته تعویض وکړم خو ته داسې وکړه چې د ځنګل نه د زمري یو ویښته راوړه، یعنې هغه ویښته به په تعویض کې په کار راځي. ښځې چې دا خبره واورېده نو ډېره زیاته پریشانه شوه او بیرته کور ته راغله. مور ته یې ټوله قصه تېره کړه. مور ته یې وویل چې دا خو ډېره ناممکنه ده چې زه دې د زمري د وجود نه ویښته په خپل لاس باندې راوباسم. مور یې ورته وویل چې دا څه ګرانه خبره نه ده، ته داسې کوه چې هره ورځ ځنګل ته ځه او ځان سره په یو مقدار کې غوښه وړه او هغه زمري ته اچوه، خو زمري ته ځان مه ښایه، یعنې ته تېنه بیرته زر راځه. 2 یا 3 هفتې پورې همدې ښځې دغسې کار وکړو. نو بیا یې مور ته وویل چې اوس څه وکړم. مور یې ورته وویل چې نن ته کله غوښه زمري ته اچوې نو خپل ځان ورته هم وښایه. هغې ورته وویل هسې نه چې ما وخوري. خو مور ورته وویل چې تا به نه خوري ځکه چې هغې ته به پته وي چې ما ته دا هره ورځ غوښه اچوي. جینۍ همدغسې وکړل. کله چې ورته غوښه واچوله او زمری راغی نو دی هم ورته ځان وښودو. زمری هم پوه شو چې دا هغه ښځه ده چې ما ته هره ورځ تازه غوښه راوړي. دا د زمري خواته ورغله. ورو ورو یې په لاس وهل شروع کړل او د هغې نه یو څو ویښته راوویستل. کله چې دې ویښته راوویستل ډېره زیاته خوشحاله شوه او کور ته راغله. مور ته یې ټوله قصه تېره کړه. مور ورته وویل چې اوس پیر صاحب ته لاړ شه او دا ویښته ورته ویسه او ورته ووایه چې تعویض درته وکړي. کله چې هغې ویښته راوړل او پیر صاحب ته یې ورکړل نو هغه ورته وویل چې دا دې څنګه راوویستل. ښځې ورته ټوله قصه تېره کړه. بیا ورته پیر صاحب وویل چې ته څومره ساده یې، یو زمری چې داسې ځناور دی چې انسان او حیوان هم ژوندی نه پرېږدي او هغه خوري او دغه وحشینما ځناور ته په خپله قابو کې راوستو. نو ته وایه خاوند به دې د دې وحشي ځناور نه هم ډېر سخت وي چې ته هغه نشي قابو کولی، یعنې دغه زمری چې تا په مینه باندې قابو کړو ته کولی شي چې خپل خاوند هم په مینه باندې قابو کړي. دا مې تا ته یو سبق درکوو چې ته باید په دې باندې پوه شي چې ستا خاوند انسان دی نه حیوان. که ته هغه ته مینه ورکړې د هغه خبره ومنې او د هغه ټولې غوښتنې پوره کړې، یعنې ستا نه چې جایزه غوښتنه کوي نو ته هغې کې ورته انکار ونه کړې نو هغه به هېڅکله هم تا سره بد نشي او ټول عمر به تا ته مینه درکړي. پیر ورته وویل چې دا مې تا ته یو سبق درکول غوښتل. ښځې چې کله دا خبرې واورېدې نو ډېر افسوس یې وکړو او پیر صاحب ته یې وویل چې زه اوس په ټوله خبره باندې پوه شوم. او د هغې نه وروسته یې خاوند سره ډېر په خوشحالۍ باندې ژوند تېرول شروع کړل او خاوند یې هم چې د دې ښه اخلاق ولیدل نو بیا یې د دې هغسې قدر او عزت کول شروع کړل او مینه ورکول یې شروع کړل. دوستانو د دې ویډیو نه مو مقصد دا و چې ښځو ته پکار دی چې د خپل خاوند د هر جایز حقوقو خیال وساتي او د هغه قدر وکړي او همدغسې خاوندانو ته هم پکار دی چې د خپلو ښځو قدر وکړي، د هغوی د جایز غوښتنو خیال وساتي او جایز غوښتنې پوره کړي. نو کله چې د دواړو اړخونه مینه ورکول کېږي نو کور به د خوشحالۍ نه ډکېږي. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.